بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی دوستانو د بعضی نمونو په کې خودلو سره پوښتنه کړې ده چې آیا داسې نمونه کې خودل جواز لري کنه لري، لکه لفظ د محمد منان یا لفظ د رحمان الله. په دې سره نوم چاته کې خودل جواز لري کنه لري. رحمان الله لفظ په باره کې فقهای کرامونه استفتاء شوی ده او جواب دارنګي ورکړی ده چې رحمان دا صفت ذاتی د باری تعالی ده او لفظ د الله دا د الله جل علا شانه اسم ذاتی ده. کله چې رحمان الله د دین جوړ کړل شي د رحمان اضافت وشي لفظ د الله ته، نو دا اضافت بیانیه ده او په دې کې هیڅ قسم چې د تعویل نسی کیږي. لہذا ملګری دی دا کوشش وکي کده دا سینم د بدلولو امکانات وی بدل دي کی او کده امکانات نیوي نو په لفظ د رحمان الله سره د خپل بچیو تنم نه کېږي. تفسیر قرطبی لیکلی دی چې لفظ د رحمان دا مختص ته په الله جل جلاله پوری، بل چا د پاره لفظ د رحمان استعمال یا بل چا د پاره لفظ د رحمان سره نوم کې خودل دا جواز نه لري. کله چې دا لفظ د رحمان اضافت لفظ د الله ته وشولو نو لکه مخکې خبره ذکر شوله دا اضافت بیانیه ده او اضافت بیانیه چې کله د دین جوړ شولو نو د دې بیا معنا نسی کیږي او نه تعویل د دې کېدل شي. تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 143 باندې دارنګي تفسیر روح المانی جلد اول صفحه 143 باندې د دې مسلې چې دا وضاحت کړی دا او د ملګرو د سہولت لپاره فتاوا عباد الرحمن جلد اول صفحه 415 باندې د دې مسلې وضاحت کړل شوی دی. دوستانو ملګری دغه مسله وګوري